بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ روغ یاست؟ خدای دې وکړي چې دا اونۍ به هم تر دې مهاله پورې په خیر باندې رارسولې وي. موږ تاسې نن د خیر سره 11 درس لرو. 11 درس هم د کیتونونو د الکانونو په خواصو کې د الکانونو پر کیمیاوي خواصو باندې غږیږو. تیره ورځ په تیر ساعت کې موږ تاسې د الکان سلسلې د مرکباتو اکسیدیشن 7 ډولونه چې اخري ډول یې تاسې دا دی د سکرین پر صفحه باندې وینئ، دا موږ تاسې وویله او امید لرم چې تاسې به خپل کورني کارونه کوم چې په دې درس کې ما درته درکړي وه هغه به مو سرته رسولي وي. نو د الکان د سلسلې د مرکباتو د کیمیاوي خواصو له جملې څخه یو بل مهمترین تعامل د الکانونو هایدرولیز دی. دا د هایدرولیز کلمه دوی جملې دي چې سره یوځای شوي دي او ځینې جوړه شوې ده. هایدرولیز، هایدرو د اوبو څخه اخیستل شوې ده، هایدرو د اوبو څخه د اوبو د نامه د سر څخه توري څخه راخیستل شوی دی. هایدرولایزز یا موږ تاسې په پښتو کې ورته لیز وایو، لایزز اصلا دا داسې لیکل کیږي. هایدرولایزز یعنی د اوبو په واسطه د یو عضوي یا غیر عضوي مرکب تجزیه ده. د لایزز د تجزیه معنا لري، د لایزز کلمه د تجزیه معنا لري، د اوبو په واسطه تجزیه. نو که چیرې تاسې په عضوي کیمیا کې یا په غیر عضوي کیمیا کې، چون چې دا تعامل په عضوي کیمیا کې ډیر دی، نو په دې اساس باندې په عضوي مرکباتو کې که چیرې د یو مرکب سره اوبه یو ځای سي او د هغه مرکب څخه 2 یا څو نور پروډکټس یا محصولات لاسته راسي، نو موږ وایو چې دا یو مرکب د اوبو په واسطه باندې تجزیه سو. نو دغسې تعاملاتو ته هایدرولایزس یا هایدرولیز تعامل وایي. د الکان د سلسلې مرکبات د نیکل په شتون کې که چیرې تودوخه د اوبو د مالیکولو سره یا د اوبو د بړاسونو سره ورکول سي، نو دوی په هایدروجن او کاربن مونو اکساید سره بدلیږي. تاسې دلته ورته وګورئ، د اوبو په ترکیب کې چې کم اکسیجن دی، دا د الکان د سلسلې د مرکب د کاربن سره کاربن مونو اکساید چې یو زهري ګاز دی، دا شی لاسته راځي، کاربن مونو اکساید CO. 2 د هایدروجن اتومونه په خپله د اوبو په مالیکول کې شتون لري او 4 اتومونه د میتان یا په دغه مرکب کې چې تاسې وینئ 4 اتومونه دي، 4 و 2 د 6، نو 3 مالیکوله هایدروجن هوا ته اخراجیږي یا افرازیږي. 3 2 6 اتومونه سوه چې 3 مالیکوله کیږي. نو هایدرولایزز په عموم کې چې هر ډول کیمیاوي تعامل تاسې داسې تعامل ولیدئ چې د اوبو په واسطه یو مرکب تجزیه سو، پس وجې ته هایدرولیز ویل کیږي. د الکان د سلسلې مرکبات د اوبو سره تجزیه کیږي، نو د هایدرولیز تعامل سرته رسوي. پسې راځم د کریکینګ تعامل ته یا د الکانونو پایرولیز تعامل ته. د الکانونو پایرولیز تعامل، پایرولیز یا کریکینګ تعامل، دا د پایرولایزز کلمه په خپله هم وټوټه کېدلو یا انشقاق ته ویل کیږي و دغه تعامل ته اکثره وخت په اکثره پښتو کتابو کې داسې لیکل شوي وي چې د الکانونو اشتقاقي تعامل یا د الکانونو د ماتېدنې تعامل، د کریکینګ تعامل ورته لیکلی وي. نو په دې کې بل هیڅ خبره نشته. د الکان د سلسلې مرکبات چې دي د تودوخې په لوړه درجه کې په مختلفو مرکباتو باندې تجزیه کیږي، یعنی لوی مالیکولونه په کوچنۍ مالیکولو د تودوخې کتالیست او یا دې ته ورته یو بل پارامتر په واسطه تجزیه کولو ته موږ تاسې پایرولیز وایو. پایرولیز ډیره یو مهمه طریقه ده د صنعت لپاره. دغه پټرولیم دا اوس نن ورځ نړۍ کې چې د نقلیه وسایطو دپاره د پټرولیمو څخه استفاده کیږي، یعنی پټرول، ډیزل،
تیل خاک او دې ته ورته نور فیولز او یا هغه آیل چې د نقلیه وسایطو او نورو ماشینالاتو د روزمره سون مادې په حیث باندې استعمالیږي. دا موږ دومره پوه سوي یو چې دا د ځمکې لاندې د طبیعي پټرولیم ذخیرو څخه په لاس راوړل کیږي. خو دغه د پټرولو او ډیزلو یعنې د تیلو مرکبات چې دي هغوی د C5 څخه نیولې هغه الکانونه دي چې د C5 څخه نیولې تر C9 پورې راتللی سي. که چیرې د کاربون شمیر په مرکباتو کې ډیریږي نو بیا هغه تیل بې کیفیته تیل حسابیږي، کثافت یې ډیریږي او پر انجن باندې ثقیل وي او انجن ژر د کار اچوي. د ښه تیلو او بد تیلو دا فرق دی چې ښه تیل چې دی هغه اکثره پنتان هکزان په خپل ترکیب کې لري او بد تیل چې دی اکثره برخه یې نونان او اوکتان یعنی 8 کاربونه او 9 کاربونه درلودونکي مرکبات وي. د دې لپاره چې موږ د لوړو مالیکولو څخه د تیلو د ښه کیفیت مالیکولونه لاسته راوړو نو په صنعت کې شرکتونه او فابریکې په دې توانېدلي دي چې تقریبا د دغه طبیعي ذخایرو 90% د موټرونو د باکیفیته آیل لپاره استعمال کړي. یعنی که چیرې موږ په طبیعي ډول باندې هغه اومه پټرولیم یا اومه هغه ګډ تیل چې موږ یې د طبیعي ذخیرو څخه رااخلو که چیرې هغه موږ تصفیه کړو او د هغو څخه د تیلو مرکبات یا د تیلو اندازه جلا کړو کیدای سي د ټولې ذخیرې 10% هغه مرکبات سي چې هغه په تیلو کې استعمالیږي. یعنی 10% یې کیدای سي دا کوچني مرکبات وي چې د C5 څخه تر C8 یا C9 پورې مرکبات پکښې کې شامل دي. نو د دې لپاره چې موږ د تیلو بازار کې د تیلو استعمال زیات دی، غوښتنه زیاته ده، تقاضا زیاته ده، که موږ غواړو چې عرضه یې هم زیاته کړو نو بیا خو د دې لپاره پکار ده چې د لوی مالیکولو څخه چې د تیلو پر ځای کار نه کوي د هغو څخه د تیلو مالیکولونه لاسته راوړو. نو یوه طریقه یې د پایرولیز طریقه ده. که چیرې تاسې یو وخت په انټرنیټ کې ویډیوګانې لیدلي یا په دا اوس کې اورېدلي ډېری خلک وایي موږ د پټرولو څخه ګاز لاسته راوړو. په یو دغه کې په یو بوتل کې تیل واچوي، بوتل ته هوا ور داخله کړي د پمپ په واسطه، هغه کلاسیک پمپ وي که د الکترونیک پمپ وي د هغه په واسطه هوا ور داخله کړي. هوا چې ور داخله کړي بیا دغه د هوا د فشار په واسطه هغه د پټرولو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولو بدلیږي. میتان، ایتیلین، ایتانول دا مرکباتو څخه جوړیږي، هغه راوځي او هغه په مصرف رسیږي. دا کسان اکثره داسې دعوا لري وایي دا پټرول نه مصرفیږي مګر هغه بې ځایه ده ځکه چې پټرول مصرفیږي. دا ډېر پخوا دا طریقه استعمالېدل. که تاسې د خپلو والدینو څخه مشرانو څخه پوښتنه وکړئ پخوا ګیسونه وه، د تیلو ګیسونه وه، پمپ به ول کېدی، داسې سټوپونه وه، هم د سټوپ د کور د چلې دپاره کار ځینې اخیستل کېدی او هم د لګېدلو دپاره کار ځینې اخیستل کېدی چې کور په روښانه کې. نو هغه ته به یې تیل ور واچول، بیا یې خپل پمپ درلود، یا پمپ به یې څو وارې ووهلی، هغه ټانکۍ به د هوا څخه ډکه سوه، هوا به بیا د تیلو مالیکولونه په کوچني کوچني مالیکولو بدلول او دا کوچني مالیکولونه بیا چې دي نو خو د ګاز حالت ته اوړي او د ګاز د حالت څخه به د خاص پیپ د لارې څخه راوتله او په خاصه جالۍ کې به بیا د خیره سره سوځل کېدله. د رڼا دپاره به یې کار ځینې اخیستی او یا لکه زموږ تاسې د ګیس سرونه د چلې سر داسې پیپونه به ورته جوړ کړي وه، د هغه څخه به راوتل او سوځېدل به د تودوخې دپاره. یعنې په هره برخه کې چې کار ځینې اخیستل کېدی. خو د پایرولیز عملیه ډېره مشهورترینه او په صنعت کې ډېره مهمه عملیه ده. د پایرولیز عملیه یا د پایرولیز تعاملونه د الکان د سلسلې د لویو مرکباتو ټوټه کېدل دي په کوچنیو مرکباتو. اوس ګوره هګزام دی C6H14 که 973 کلوینه تودوخه موږ تاسې ورکړو نو 3 ډوله مرکبات موږ ته لاسته راکوي، 3 ډوله دی تجزیه کېږي. C6H12 یعنی 2 هایدروجن اتومونه د لاس ورکوي او C6H12 هګزین چې د الکین د سلسلې مرکب دی، یو غیر مشبوه مرکب دی، دا ورڅخه لاسته راځي. د دې تجزیې څخه یو محصول دا دی. بل ډول محصولات ته ګورئ دا C4H8 او C2H5
یعنی بیوتان او ایتان دا دوه دنې مرکبات ګوره سی 6 تجزیه سو په سی 4 او سی 2 باندې دغسې نور داسې مرکبات هم ورڅخه لاسته راځي که چیرې دوی تجزیه سي پروپان ایتیلین او میتان دغه اخیر تجزیه چې تاسې وینئ دا د ګاز په حالت کې دي دا درې سره چې شته د ګاز په حالت کې دي او خپله هیګزان مایع حالت لري نو که چیرې پر دا مایع تیلو باندې موږ تاسې فشار وارد کړو او یا 773 درجې د کالوین حرارت ورکو نو په هغه صورت کې به دوی په ګازي مالیکولو سره د الکان د سلسلې ټول مرکبات د سوځېدو وړ دي سوځي او انرژي تولیدوي د سوځېدو په صورت کې نو چې انرژي تولیدوي نو په دې اساس باندې دوی چې کله په ګاز باندې بدل سي هغه د یا په اکسیجن مالیکولو بدل سو چې د ګاز په حالت کې دي د ګاز مالیکولونه راوځي او موږ چې کله ولګید خاشه ورته هغه سوځي او موږ د حرارت څخه استفاده کولی سو دغسې لاندې هم تاسې وینئ یو مرکب دی C12H18 دا مرکب دی دو دیکان د الکان د سلسلې هغه مرکب دی چې 12 کاربن اتومونه لري د پلاتینیم پلاډینیم او نیکل په شتون کې د 902 کالوین تودوخې پور کولو سره د دې څخه هپتان او پنتان لاسته راځي دغه دواړه مرکبات د تیلو مرکبات دي او دا د تیلو مرکب نه دی انجن دا نسي سوځولی دغه د پټرولیم څخه لاسته راوړي او دې ته بیا د دغو شرایطو لاندې د کریکینګ تعامل یا د پایرولیز تعامل ورکوي په نتیجه کې پنتان او هپتان چې د تیلو مهم مرکبات دي دا ورڅخه لاسته راځي دغسې تاسې ویلی سي اوس مثلا زه یو مثال درته وایمه CH3 بیوتان به یاد کمه CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH3 دا د بیوتان ساختماني فورمول دی که چیرې موږ تاسې دې ته د کریکینګ تعامل ورکړو خاص شرایط ورته جوړ کړو نو په هغه صورت کې به د یو CH3 د بل CH3 سره رابطه جوړه کړي یعنی CH3 رابطه CH3 ګوره ایتان د الکان د سلسلې دوهم مرکب ورته لاسته راغلی جمع خپله دلته په منځ کې د CH2 او CH2 پاته دي چون چې CH3 ورڅخه ایستول دې اړیکه دلته د یوه CH2 یوه اړیکه ازاده پاته شوه د بل CH2 هم یوه اړیکه ازاده پاته شوه دوی به هم یوه اړیکه دوی دواړه په منځ کې یوه د پای اړیکه جوړه کړي یوه سیګما اړیکه خو لري CH2 ګوره CH2 یوه اړیکه خو لري د بل CH2 سره نو اوس به چون چې دواړه راډیکلونه سوله نو په دې اساس یوه دنه بله اړیکه به هم چې په خپل منځ کې جوړه کړي نو ایتیلین ورڅخه لاسته راغلی چې د الکین د سلسلې مرکب دی یو لوی مرکب په دوو کوچنیو مرکباتو تجزیه کېدلو ته فایرولیز ویل کېږي او د الکان د سلسلې مرکبات چې دي دا د فایرولیز خاصیت لري راځم پسې د الکان د سلسلې د مرکباتو ایزومیرایزیشن یا ایزومیریزم دا د الکانونو بل مهم کیمیاوي خاصیت دی چې په دې اړه باندې ما ستاسې سره بحث کړی و د دغه فصل په شروع کې فکر کومه په 9م درس کې به و او که نه نو په 6م درس کې به و خو تاسې مخکې لوستی دي ما تاسو ته یو خبره کړې وه مول د HIV د ویروس دپاره د الکان د سلسلې ایزومیرونه کارول کېږي او ما درته ویل چې د الکان د سلسلې مرکبات مختلف ایزومیرونه لري او د الکان د سلسلې هغه مرکبات چې ډیر زیات ایزومیرونه لري د هغو څخه د HIV د کنټرول لپاره استفاده کیږي یعنی د HIV د وخت د راکمولو لپاره استفاده ورڅخه کیږي اوس نو د ایزومیرایزیشن یو ایزومیر په بل ایزومیر په خپلو شرایطو کې څنګه بدلیږي نارمل هیګزان دی په 2 میتایل پنتان باندې داسې بدلیږي تاسې ورته ګورئ د انهایدراید په شتون کې او د المونیم کلوراید او د HCl په شتون کې دا کتلیستونه دي چې دا تعامل په دې کې سرته رسیږي دلته تاسو ورته ګورئ یو CH3 دلته شته بیا نو یو CH2 دی 2 3 4 څو دانې CH2 دي 4 دانې صحیح ده ضرورت به نه وي چې دا خلاص کم ډېر وخت به ونیسي خو خیر بیا هم د ډېر ټولو کسانو شاید سر نسي په خلاص خو زه درته لیکمه هغه کسان چې دغه دي سر یې په خلاصېږي
حوصله وکړئ. نو CH3 رابطه اوس نو CH2 څو دانې دي؟ هلته په قوس کې CH2 نیول سوي دي، بیا 4 ضریب ورکول سوی دی، یعنې CH2 4 دانې دي. رابطه CH2 نارمل هیګزان خو موږ تاسې ویلي وه چې دی څو کاربنونه په خپل ترکیب کې لري؟ 6. نو یو د یو سر CH3 لري، وبخښئ دا CH2 دی. رابطه یو CH2 بل دا یې 4 CH2 او په پای کې بیا څه شته؟ CH3 شته. CH3 دا مرکب ته تاسې وګورئ، دا مرکب دغه مرکب چې تاسې وینئ دا مرکب 2 میتایل پینتان ته هغه وخت اوړي کله چې دا یو میتایل ګروپ پر دوهم کاربن باندې وصلیږي. پر دوهم کاربن باندې دا څنګه وصل کیږي؟ پر دوهم کاربن داسې وصل کیږي چې مثلا دغه د کاربن او کاربن ترمنځ چې اړیکه ده د دې کاربن له طرف څخه فرض کړئ ماته سوه و دغه کاربن و طرف ته، نو دا به منفي او دا به څنګه چارج سي؟ مثبت به چارج سي. صحیح شو؟ اوس دلته چې دی دا CH2 چې دی دا به زه په داسې شکل باندې ولیکم، دغه 2 به ایسته کړمه په داسې شکل باندې. ګورئ دا دواړه هایدروجنه چې دي د دوی رابطې به ورکم. یو هایدروجن شو، بل هایدروجن دلته هیڅ فرق به نه وي نه. نو اوس په دې ځای کې تاسو ورته ګورئ دا به اړیکه د کاربن له طرفه څخه ماته سي د هایدروجن و طرف ته. هایدروجن به څنګه چارج سي؟ منفي، او کاربن به څنګه چارج سي؟ مثبت. صحیح ده؟ اوس نو ګورئ دا CH3 څنګه چارج سوی و؟ منفي. نو دغه منفي به د دې مثبت سره یوه اړیکه جوړه کړي، په نتیجه کې به داسې یو شی ځینې جوړ سي، داسې یو شی ورسره جوړ سي. CH3 رابطه CH هغه لوړ H ورسره ولیکمه، لاندې رابطه. دلته خو نو دا رابطه خو چې وه هغه د هایدروجن خواته ماته سوې وه، اوس به بیا بله رابطه د دغه مثبت چارج او دا منفي چارج په واسطه د CH3 سره جوړه سي. دا CH3 صحیح ده؟ رابطه CH2 پر خپل حال لیکو، هغه کې کوم تغییر نه دی راغلی. رابطه بیا CH2 پر خپل حال لیکو ځکه چې کوم تغییر نه دی پکښې کې راغلی. رابطه اوس نو دا CH2 چې دی څنګه چارج سوی دی؟ مثبت. او نو دا مثبت به د دغه منفي په واسطه خنثی سي او اړیکه به هم سره رامنځته کړي، یعنې CH2 دی اوس به څه شي؟ CH3 به سي. واضح شوه درته؟ د دې دپاره نوم موږ داسې ټاکو شماره د دې طرف وکړو ځکه چې ماوس ته نږدې دی. اوږد زنځیر دا دی، دا یو شماره، دا یې 2، دا یې 3م کاربن، دا یې 4م کاربن، دا یې 5م کاربن. ایپاک طریقه ننشودنه خو مو نو ویلې وه نه؟ کاربنونو ته مې اشاره دغه ورکړه مستقیم زنځیر 5 کاربنونه لري، په 2م کاربن کې د میتایل ګروپ شته، نو دې ته موږ وایو چې 2 رابطه دغه دی نوم یې دلته لیکل سوی دی 2 میتایل پینتان. 2 میتایل پینتان دا جبه کې چې سر به خلاص سوی وي